چې خزه جو دوزخ ته ځي دغه یو څو وجې دي. یو دا ده چې دیو د الله انتانو د خیرو د لاسه دوزخ ته ډیر ځي، او دویم دا ده چې د خاوند زما محترم داسې خزه شته ده چې 2 کاله کېږي د خاوند سره ورانې، او حدیث کې دا راځي یو شپه نه ده یو شپه چې خزه د خاوند نه بیله تیره کې خاوند ته وی راځه وای نه درځما، نو ساره پورې په د باندې ملائکه لعنت وي. هغه خزه به څومره مجرمه وي چې هغه جاهله وي، د ځان نه زناوره جوړه کړي او جهنم ته املا تړلي، او یو کال تیر شي او سره نزته د خاوند په نظر نه ګورم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خزو خیراتونه ډیر کوي، دوزخ کې مډيري لیدلې وي. یو لعنتان او جبه به ځای خوځوي، او بل دا چې د خاوند ناشکری کوي. کټول عمر در سره خو کی او معمولین طبیعت خراب شي، نو تا خاوند ته وي چې تا نه ما څه خلیدلی. دا د موضوع د بیا ته وایم د زامنو تم دا ویم چې دې میندو له دعوت ورکړي. ما ته وسړي قصه کوله، یو ښځه وه نهایت بد اخلاقه وه، خاوند ته سره نه خاوند نه یو حج ته لاړه، چې لاړه پیرپوټ کې الله په مچۍ مسلط کړي او لتاړ کړه، ول تبا کړم حج پرې دی چې د ډمډماره مچو چې ده د سکړم چې سم اور را باندې بل کړ درته رااله. علم الله ته د خود دې زنانه ظاهره ګناه دا وا چې دا سل په سلو کې د خاوند نافرمانه و. نو ډېری خزي جو دوزخ ته ځي، خمونځونم کوي او د وچه شیخانم دي، خو په دې عظیم جرم کې پراته دي چې د خاوند حق نه دی پیژندل. دا زموږ ذمہواری ده چې د واده نه مخکې خپل لونه په دې قانې کول غواړي. یو عالم ویلور واده کېدل او دا تمام سبق ته ویل چې ګوره زه د مور او پلار مخاغه د خاوند دا حق ده، دا حق